دا ګوره تاسو ته نصیحت کو د خپلو خپلوانو جنازې په هغه چا کوئ چې هغه الله ته نږدې هغه د رسول صلی الله علیه وسلم په لاره رواني هغه موحدي د هغه د الله په نزد یو مقام نو چې د الله په نزد مقام نو زمونږ بیا غالب ګمان دا شي چې الله رب العزت به وبخي او هسې هغه رسم و رواج نه دی رسم و رواج یاره بس چې بس دا کار وشي او 15 سیکنډ او 10 سیکنډ او 10 سیکنډ کې زموږ جنازه ډزر ډوز او ختمه شي موږ څه سپارښت وکړو الله ته ما تېر شوي درس کې تاسو دا خبره ذکر کړې وه رسول صلی الله علیه وسلم فاخلصوا له الدعاء ستاسو یو مسلمان ورور چې کله مړ شي نو د دعا ډېر په اخلاص سره وله غواړئ اخلاص سره دا موږ سپارښیان راغلي وو د الله خواله نو کوشش دا کوئ یو بله مسله ورسره دا یاده کوئ الله اکبر حدیث کې دا راځي چې د چا په جنازه کې څلوېښت موحدین الله یې بخي یو حدیث کې راځي سل موحدین د دواړو حدیثونو کې اختلاف دی سړی به چې دا خو یو بل په خلاف راځي ټکراو دی نه هېڅ ټکراو نشته اوله کې دا مسله سل موحدین رب العالمین مهرباني وکړه په امت باندې خبره څلوېښتو ته کړه خو دا کله کېږي نصیحت زما دا یاد ساتئ دا کله کېږي دا چې کله ته د موحدینو سره کښېنې پاسې او دغه موحدین به دې بیا په جنازه کې ولاړ متبعین هغه خلکو سره ناسته پاسته چې هغوی خالص د الله بندګي کوي او د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقې کوي دغه خلک به دې په جنازه کې بیا ولاړ څلوېښت ډېر نه دي دا د الله رحم دی ګوره څلوېښت هېڅ نه دي خو دې کې یو دوه خبرې لازم دي یوه ده چې ستا ورسره ناسته پاسته ستا چې ورسره ناسته پاسته نه نو څلوېښت نه پنځم بیا ډېر دي او دویمه چې ستا د چا سره څه تعلق وي که نه لکه اوس یو سړی بس ځان له بس ژوند تېروي څوک یې پېژني نه نو ځکه دا مشهوره خبره ده په جنازو کې د انسان پته لګي چې دی د چا سره کېناستو پاسېدو نظر وچورلوه په دې جنازه کې وګوره چې دا کوم خلک خوا او شا کې ولاړ دي دی د دغه خلکو سره د ژوند تېر کړی دی نو د دې دا نه چې موږ د دې نه بعد فیصله کولی شو خو زموږ په ذهن کې یو نقشه جوړه شي لکه اوس ته د یو سړي جنازې له ورغلې چې ودي که غیر چاپېره ټول دینداره خلک ولاړ دي ټول موحدین ټول ښایسته ګیرو والا ښه په شرع برابر خلک ولاړ دي نو غالب ګمان د سړي بیا د الله نه امیدونه ډېر شي چې یاره الله به یې وبخي خو چې ته کله غیر چاپېره وګورې او ټول فاسقان او فاجران ولاړ ټول ډمان ولاړ ټول بېدینه سودخور د الله نه لرې خلک ولاړ نو دا خلک هسې په ده پسې نه دي راغلي دې سړي د دوی سره ژوند تېر کړی دی دا واضحه ده دې سړي د دوی سره ژوند تېر کړی نو زه تاسو ته دا وایم په جنازه کې څنګه کسان غواړي او څنګه نه غواړي دا زما او ستا په لاس کې ده اوس ته څنګه خلک غواړي چې ستا په جنازه کې ولاړي بس تو خپل محنت وکړه زه ستا په لاس کې د موږ په تاسو دغه نشو راوستی چې نه لازم به دا دي شي ما ورته ښه هوښیاران یو همدغه خلک به زما او ستا په جنازه کې د کومو خلکو سره چې ما ورته ژوند تېرو هغه دینداره دي که هغه بېدینه دي خصوصا موحدین چې عقیده خالص د الله په توحید بنایي هغه خلک چې د الله سره شرک نه کوي څلوېښت چې ستا جنازه کې ولاړې الله ته بخي سل یو حدیث کې 3 صفونه هم راغلي 3 صفونه 3 صفه چې جوړ شي او الله ته سپارښت وکړي الله یې وبخي خو په دې ټولو کې شرط دا دی چې دا کوم شاته خلک چې ولاړ دي دا صحیح دا موحدین نو کوشش دا کوئ چې خپلې جنازې په هغه چا وکړئ چې هغه دینداره موحدین او په خپل هم د موحدینو او د دیندارو خلکو سره کښېنئ پاسئ چې سبا له ستا په جنازه کې دغه خلک بیا شریک شي الله رب العزت دې په هغه ورځ په موږ باندې خپل خاص رحم وکړي کله چې زموږ نه دا ساه ووځي او الله رب العزت دې په موږ باندې په هغه ورځ خاص رحم وکړي کله چې دا خلک هغه ته زموږ په باره کې سپارش کوي ښه دلته غټه مسله دی